ګرځيږي هغه سره. او کته منی چې ها په یو حرامو کې مبتلا يم د خور حصہ مې والدا او به خوري نو د آیات په ساته څه قسم دعا هم دي نه قبليږي، څه قسم عبادت دي نه قبليږي. امام ابن کثیر رحم الله یو حدیث نقل کړي، یو کس ته روان دی پیاده مسافر دی، یو حدیث روایتو کې راځي د مسافر دعا الله قبلای. دویم دی اسی عام مسافر هم نه دی، حج روان دی، انتهایی ببر سره نوکان غټ شوی په بد حال باندې دی، د دعا کوي لاسونه چوتای یا رب یا رب یا رب دعا کوي. نبی رسول الله فرمایي د دعا به کم ځای قبول شي ګډه کې حرام پراته دي. نو محترم وارز می دا کو سلورم حیثیت شریعت دا ورکو کدا لور دا د پلار په مال کې ردی حصہ دا دا سلور حیثیتونه یا خو مور دا یا خور دا یا لور دا یا خزه دا شریعت سو حیثیتونه ورکلا، سلور حیثیتونه ورکلا. زنانه عزت ورکو، زنانه په معاشره کې یو بادشاہي ورکلا. سلیته ویل ستا کار دے مال گټل، ستا کار دے روزی گټل، د زنانه کار دے د کور بادشاہ دا، د کور هغه نظام چلول، د کور دغه ترتیب چلول دا رچا کار دے، دا زنانه کار دے. بهرحال محترم عرض می دا کو زما نن که زنانه په دې خبره باندې ځان پوه کی چې شریعت اسلامی د کم ظلم نه مونږ بچ کړیو، د کم ظلم نه مونږ محفوظ کړیو. باید چې زمونږ زنانه بیا په دې خبره باندې ځان پوه کی چې کم دین کم شریعت کم اسلام مونږ ته حق را کړی دی، کم شریعت مونږ ته ژوندي اوسېدو حق په مقدس مکه را کړی دی. بیا زه په هغه شریعت باندې عمل ولې ونه کوم، بیا زه په هغه شریعت باندې عمل ولې ونه. او که زمونږ دغه خویان دي محترمو نن په دې خبره پوه شي، نن محترمو زمونږ نوجوان را روان نسل دا به الله ولا جوړیږي. زمونږ را روان نسل ځکه محترمو د بچی د پاره د مور ګیډه د اوله مدرسه ده، د بچی د پاره د مور غیګه دا اولنۍ مدرسه ده، دا اولنۍ تربیتګاه ده. زمونږ څومره بزرګان تیر شوي دي، څومره بزرګان تاسو تنگ شوي خو نه یې، تنگ شوي خو نه تنگ شوي چې بس بس کنه دي بس ختموم ان شاء الله مونږ متوجي اوسې کې ختموم. نن که تاسو وګورئ محترمو دې مسله باندې ځان پوه کړئ، کرن څومره بزرګان امت تیر شوي دي، څومره دی امت کې مجاهدین تیر شوي دي، څومره دی امت کې لوی لوی بزرګان تیر شوي دي. که تاسو د هغې تاریخ ولټوئ په هغې کې خامخا د مور حصه ده، په هغې کې خامخا د مور تربیت شامل دی. محمد ابن قاسم رحمه الله چې کله راغله دی راجا داهر په یو مسلمانی زنانه باندې لاس واچو، د یو مسلمانی زنانه عزت یې لوټ کو. محمد ابن قاسم د هغه ځای نه راغی، په سن کې د هغه مظلوم خور انتقام واغستو، پسند کې د هغه مظلوم خور په سر باندې لوپټکه خو دا، پسند کې هغه عظیم خورین معرکه وکړه، خو د خپل خور په هغه आवाज باندې لبیک وایو. د محمد ابن قاسم تاریخ وګورئ، د محمد ابن قاسم رحمه الله مور وای ما خپل بچی له بغیر د اوداسنه پي نه دی ور کړی. محمود غزنوی رحم الله چې کوم هندوستان د افغانستان نه هندوستان ته راغی، هندوستان فتح کو، الته چې کوم لوی لوی بوتانو هغه مات کړه، هغه دنیا ورته پیشکشونه وکړه، دنیا ورته یو لوی لوی د پیسو لالچونه وکړه. محمود غزنوی رحم الله ټول ټکراو کړه. محمود غزنوی رحم الله یو جمله ویلا، ویل خلکو زبط تاریخ کې خپل نوم بت پروش راوستل نه غواړم، زه په تاریخ کې خپل نوم بت شکن راوستل غواړم. نن د محمود غزنوی تاریخ وګورئ، د محمود غزنوی رحم الله مور وای، د محمود غزنوی رحم الله مور خپل بچی له پي نه دی ور کړی، په دې حال کې چې دا پاو داسه کې نه. نن د پوره دنیا چې په لړزان د امیر المؤمنین مجاهد مولا عمر حفظه الله 250 ملکونو چې وهلو خړه، نن پوره دنیا کې د جهاد مشري کوي، د جهاد امارت کوي، د مجاهدینو امیر دی، د مسلمانانو امیر دی. د هغه امیر المؤمنین داغه مور د خپل دی بچی له بغیر د اوداسنه پي نه دی ور کړی. بلکې زه تاسو ته وایم چې لږ تاسو توجه وکړئ، زه یو واقعي مختصرا وایم چې تاسو توجه وکړئ. یو بزرگ دی حضرت ثابت رحم الله، د نهر په غاړه باندې ناشته او دس کوي، په نهر کې یو منره روانه ده، د منره واغسته وې خوړه. اوس شرعي مسله ده، فقهاو لیکلي دي چې یو معمولی سیس کجوره ده، یو منه ده، یو مانټه ده، د دې د ځای کېدو خطر ده، معمولی غونته سیس ده. اوس کې زمانه ورکه شو، زه په دې پسې نه ګرځم، د دې سیس معمولی سیس په باره کې فقهاو لیکلي دي کدا تا را واغسته استعمال دي کړه ودی خوړه نو څه ګناه نشتی، مباح دی، جایز دی. لیکن محترم حسنات الابرار سیئات المقربین قاعده ده، د بزرګانو معامله الله سره جدای،
د لوی خلکو معامله د الله سره دا جدای دی بزرگ دا من را واغستا بیا ځان سره سوچ کوي ثابته تا خو من پردی اوخړه خو کر قیامت پورز الله تپوس وکي چې ثابته دا من دی ولې خوړلې و تا د مالک نه اجازت اغسته نو الله له بس جواب ورکي حضرت ثابت رحم الله پدې سوچ کړي پدې درد کړي پدې فکر کړي پدې غم کړي د دې ولې په طرف باندې روان شو یو طرف ته ځان را ورسو انتهایی مزل وکړو روان دي یو زیته ورسېرو هغه ځکه یو باغ د منو دی داغي سانګ دی ولې تر زوړند شوی دی داغي سانګ دی نهر تر زوړند شوی دی د پدې خبره مطمئن سو چې ها مڼه ام د دې باغ در بل زینه ده د باغ ته ور داخل شو د هغه مالی سره ملاو شو د هغه باغ د مالک سره ملاو شو هغه ته وی حضرت زره وی خبرې د پاره راغلم هغه ورته وی څه خبرې د پاره راغلی د ورته وی خبره ده زپلار باندې روانو پلان کې نهر ولې غاړي ته مې اودس کو ستاره باغ یو مڼه راغلی و هغه مڼه ما خوړل زما سره غم را سره دی زما سره سوچ را سره دی ول هغه مڼه مار زه په دې سوچ کې هم چې الله رانه تاسو کې پردای مڼه دی ولې خوړلې دا ول زه په دغه سوچ کې عمدل تستا خواله را رسیدلم ستانه د دې مڼې اجازه غواړم حضرت که تاسو قیمت غواړئ قیمت واخلئ که تاسو پیسې غواړئ پیسې واخلئ خو ماته معافي وکړئ هغه مالک ور سره کلک شو هغه ورته زه خو معافي نه کوم دی ورته ولې معافي نه کې ورته وای معافي نه کوم د حیران شو خدای د هغه زګینه مې مزل کړی دی د دومره دنیا نه دلته را رسیدلم قیمت واخلا اوس د دې باوجود ته زما دې مزل ته وګوره معصومه تکلیف برداشت کړل دي پیسې هم والا ما ته معافي اخر ولې نه کې هغه ورته اے نو جوانا معافي بدر توکم خو په یو شرط باندې معافي بدر توکم په یو شرط باندې هغه ورته شرط دې څه دی د ورته زما شرط دا دی زما کور کې یو پیغله زما کور کې یو لور ده د هغه لور سره به نکاح کې خو ورته ها نو جوانا لاول داوا ور زما د لور د کوم صفاتو خوندره ورته وای زما لور پسترګو باندې لاندې ده په غوګونو باندې کنه ده په جبه باندې چاړی ده په لاسونو خپو باندې شله ده پسترګو باندې په غوګونو باندې په لاسونو خپو باندې په جبه باندې د سوچ کې شو الله عجیب خبره ده د یوې مڼې قیمت زمانه پر ډېر ګران شو الله د یوې مڼې په بدله کې پوره ژوند غلامۍ توقف کول دي لکه چې وزنانه کډم دا وړاندم دا چاړی دا شلم دا اوس ټول عمر بردي خدمت کې بل سکار ته به وزګار او فارغ دی وی الله د مڼې سودا ډیره ګران پرې وتا بهرحال دې زله کې سوچ کې ثابته چلو 15 ورځې ژوند دې 100 ورځې ژوند دې ختم بشي د دې په خدمت کې تیر شي خو ځکه په دې حال کې لاړ شم چې هغه مالک د مڼې اجازت نه دی کړی او الله تاسو کې ثابته تا مڼې پردی مڼه ولې خوړلې ده تا اجازت غوښته اجازت دې حاصل کړو زب الله له جواب ورکوم دې درد راغسته ره دې تکلیف راغسته ره دې ورته ها ټیک دستا لور ما ته قبول ده نکاح وشو د رخصتۍ تنظیم وشو کله چې دغه لور د دې مالک د دې باغبان اگر دې سړی د ثابت رحم الله کور تر واده شو د په اول شپه باندې کله کمرې ته ورغی دی یو چغه واله بهوش شو خلق را اغلا خلق رااله دی راوستو بهر ته خلق راغلا کله چې د هوش کې راغره د خرم راغله دی د دې ماشومه پلار راغله دی نور خلق خپلوان راغلي دي الکه خوشحالي موقره د خفغان سمسله پیښ شو کم مصیبت او حادثه رااله چې پاغي سره ته به هوش شوي د ورته محترم خبره د اوریدو قابل ده باید چنن زما زنانه خویان دي زما میان دیم د خبره د ځان سره محفوظه کی زمان نوجوانان رونم د خبره ځان سره محفوظه کی هغه بزرګ ورته وی نن په ژوند کې اول ځل دی ورته وی زما د بهوشي سبب دا دی زما د اچانک بهوشي په ما راتلو سبب او وجه دا ده چې نن په ژوند کې اول ځل دی چې زمان نظر یو اجنبي پردیس زنانه باندې ولګېدو ژوند کې اول ځل دی چې زمان نظر اجنبي زنانه ولګېدو هغه ورته وی ستا کمره کې خو اجنبي څوک زنانه جنۍ نشته دا خو هم ستا بیبي ده دا خو هغه زنانه ده چې هغه جنۍ ده چې ستا ور سره نکاح شوی ده دا خو هغه جنۍ ده چې ستان نکاح کې راغلی ده شریعت کې ستاره لپاره اجازت ده شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم ستاره تعالی اجازت درکړه ده ته دې ته کتیم شي دا خو ستا بیبي او ستا خزه ده د ورته نه زما بیبي او زما خزه نه ده هغه ته تاسو کې ولې نه ده د ورته چې کله زمان